دا د نړۍ تر ټولو شتمن او تر ټولو مرموز هیواد دی، کوم چې تر اوسه د نړۍ له سترګو پټ پاتې دی. د دې د سیندونو اوبه د سرو زرو او سپینو زرو په څیر بهیږي. لوی غرونه، ونې او بوټي لري. د لویو ښارونو او زیربناوو ترڅنګ په دې کې یو بشپړ دیموکراتیک حکومت، پوځ او د بانکداري سیستم هم شته. تاسو د دې هیواد د یوې ډالري نوټ هم د اوس پر پرده وینئ، خو بیا هم تاسو نشئ کولی دې هیواد ته سفر وکړئ، ځکه چې دا هیواد زموږ په نړۍ کې شتون نه لري. او ټول هغه خلک چې په تیر وختونو کې دې هیواد ته د تلو هڅه کړې، هغوی په ډیر بد برخلیک اخته شوي. ځینې په خپله مړه شوي، ځینې د خطرناکو ناروغیو ښکار شوي دي. نو ملګرو، موږ د هغه هیواد په اړه خبرې کوو چې په 19مه پېړۍ کې د برتانوي پوځ یو افسر ګریګر میک ګریګر کشف کړی و. خو دا هیواد چیرته دی او ولې هیڅوک دې هیواد ته نشي رسېدلی؟ او وروسته سوال دا دی چې دا هیواد ولې دومره شتمن دی؟ سلام ملګرو، زه ورور هغه یم او راځئ چې نن د یو بلې کیسې پیل وکړو. په 1820 کال کې د وینزویلا او لاتیني امریکا د انقلابیانو له لوري هغه قومندان چې د هسپانوي امپراتوري پر ضد جګړه وکړه، ګریګر میک ګریګر و. هغه د خپلې زړورتیا او پوځ په مرسته ډیرو هیوادونو ته د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې مرسته وکړه. نه پوهېده چې د څو شېبو په ترڅ کې به د هغه برخلیک بدل شي، ځکه چې له دې بریا وروسته کله چې ګریګر میک ګریګر د موسکیتو ساحل ته نږدې سفر کاوه، کوم چې د شمالي او جنوبي امریکا ترمنځ پروت دی، نو هلته یې د ځمکې یوه مرموزه ټوټه ولیده چې خورا ښکلې وه او داسې ښکارېده لکه میک ګریګر چې ځان ته راکش کوي. میک ګریګر خپله کښتۍ هغې خواته وګرځوله او کله چې پر هغه مځکه کښېناست، سترګې یې پر هغه هیواد ولګېدلې. یو داسې هیواد چې لوی سیندونه، غرونه او جهیلونه یې لرل، او په سیندونو کې د سرو زرو او سپینو زرو اوبه بهیږي. ځمکه یې ډېره شنه او حاصلخیزه وه. شاوخوا ښکلي حیوانات وو. په ساده ټکو به درته ووایم، میک ګریګر د ځمکې پر مخ تر ټولو ښکلی هیواد کشف کړی و، چې په رښتیا هم د یو جنت غوندې ښکارېده. په دې هیواد کې پوځ، مرکزي بانک، بشپړه ولسواکي حکومت او اعلی زیربناوې وې، چې اصلي ښار او پلازمینه یې سنت جوزف و. وروسته دلته یو عجیب کار پیښ شو. د دې هیواد باچا ګریګر داسې څه ولیدل چې هیڅ چا نه ولیدلې. نو له همدې امله باچا سمدلاسه هغه د دې ښکلي او شاعرانه هیواد یوازینی شهزاده اعلان کړي. د هیواد د لا ښه کولو لپاره یې له انګلستان څخه غوښتنه وکړه چې خلک د دې هیواد ته راشي او د ودانۍ او پرمختګ لپاره دې پیسې او پانګونه راوړي. ملګرو، مخکې له دې چې لا نور هم پر مخ ولاړ شو، لکه څنګه چې تاسو زموږ سره په فیسبوک کې ملګري یاست، همدا اوس تاسو کولی شئ زموږ سره په یوټیوب کې هم ملګري شئ او اړیکه راسره ونیسئ، او هلته به تاسو ته لا نورې بېلابېلې او ښوونیزې ویډیوګانې او معلومات درکړم. بیا راځو اصلي کیسې ته. میک ګریګر ډېر خوشحاله و او اوس یې غوښتل چې انګلستان ته لاړ شي او خلکو ته د خپل ښکلي هیواد په اړه ووایي. کله چې میک ګریګر انګلستان ته ورسېد، نو ځان یې د شهزاده په توګه د برتانوي حکومت او خلکو ته معرفي کړ، او د دې پټ جنتي هیواد په اړه یې ټوله لندن خلکو ته کیسې وکړې. هغه له ډېرو ورځپاڼو سره مرکې وکړې، د خپل هیواد ښکلا او د ورتګ لپاره یې بیان کړي. کتابونه یې ولیکل، نه یوازې دا بلکې د خپل ښار سفارتونه یې د انګلستان په بېلابېلو ښارونو کې پرانیستل او خلکو ته یې بلنه ورکړه چې دې نوي هیواد ته ولاړ شي. په بدل کې هغه یوازې لږ اندازه پیسې غوښتې. په دې توګه هغه د ټوله لندن له زرګونو خلکو څخه غوښتنه وکړه چې دې نوي جنت ته لاړ شي، او له هغوی یې پیسې راټولې کړې. د انګلستان حکومت او دولتي بانکونو هم په هغه دومره باورمن شول چې د دې نوي شهزاده له هیواده بې له دې چې وګوري ډېره پانګونه واخیسته. میک ګریګر بیا د خپل هیواد ستاینه په ټوله لندن کې خپره کړه. یو سندرغاړی یې په کرایه واخیست، د دې هیواد په ستاینه سندرې ووایي او خلکو ته یې د کوڅو په منځ کې پیسې ورکړې سندرې ووایي. همدارنګه یې د دې نوي هیواد د پوځ لپاره د ټوله لندن څخه د سرتیرو د جلب اعلان وکړ چې غښتلي ځوانان د دې هیواد لپاره نوملیکنه وکړي. په دې توګه زرګونو خلکو خپل شتمني او پانګه میک ګریګر ته ورکړه. په ټولیز ډول هغه د انفرادي میشتېدونکو پانګوالو او بانکونو له لارې شاوخوا 22 میلیون ډالر راټول کړه. خو اوس وخت را رسېدلی و چې د پانګوالو او میشتېدونکو د هغوی خوبونه هیواد ته یوسي، هغه هیواد چې یوازې یې د کیسو په بڼه اورېدلی و. دوی فکر کاوه چې دا د دوی د هیلو هیواد دی او د خپل ټول عمر سپما یې د دې لپاره لګولې وه چې هلته ځمکه واخلي. نو آیا دوی خپل د خوبونو هیواد ته ورسېدل او که نه؟ هو، ورسېدل. خو چې کله یې دا مرموزه ځمکه ولیده، نو پوه شول چې میک ګریګر څوک دی، ځکه چې دی د ټولې کیسې اصلي کرکټر و. او اوس چې څه پیښېدل، نه تاسو او نه هم خلک چې پر دې مرموزه ځمکه یې ځمکه اخیستې وه، هېڅکله یې فکر نه و کړی. د ځمکې پر سر له تر ټولو ښکلي او پاکې ځمکې څخه شهزاده میک ګریګر د 1980 کال د کرسمس په ورځ وزېږېد. خو په حیرانتیا سره د میک ګریګر پلار باچا نه و، بلکې د برتانوي پوځ یو عسکر و چې د ایسټ انډیا کمپنۍ لپاره خدمت کاوه. د پلار د پوځ له اړیکو له امله میک ګریګر د 14 کلنۍ په عمر د برتانوي پوځ غړی شو. میک ګریګر له کوچنیوالي نه یوه ځانګړې وړتیا لرله چې په همدې سبب یې ډېر ژر پرمختګ وکړ، ځکه چې یوازې د پوځ له 1 کال غړیتوب وروسته هغه ته د لیفټیننټ درجه ورکول شوه. خو دا ځانګړتیا نه د هغه د مشرتابه وړتیا وه او نه هم په پوځ کې زړورتیا، بلکې د پیسو ځواک و، ځکه چې هغه درجه چې نورو خلکو ته د 3 کلونو وروسته ورکول کېده، میک ګریګر د پوځ په لومړي کال کې د رشوت په ورکولو ترلاسه کړه. هر څنګه چې وه، د دومره لوړې رتبې ترلاسه کول په دومره کم عمر کې لامل شو چې د 1805 کال د جون په میاشت کې په 19 کلنۍ کې د پوځ د امیر لور ماریا بواټر سره واده وکړ.
دې واده د هغه پوز اړیکې نور هم پیاوړې کړې. له دې لږ وخت وروسته هغه ته د کپتان رتبه ورکول شوه چې په عادي ډول یې ترلاسه کولو 8 کاله وخت نیوه. هغه یوازې د واده له امله په 1 کال کې ترلاسه کړه. په ټوله کې هغه رتبه چې یو عادي عسکر په 10 کلونو کې ترلاسه کوله، مکګریګر یوازې د پیسو او چل لپاره په 2 کلونو کې واخیسته. وروسته له دې چې 100 کاله نور هم په پوز کې پاتې شو او ډیر شهرت یې ترلاسه کړ. تر دې وروسته د 1810 کال د مې په میاشت کې هغه په 24 کلنۍ کې له پوز څخه تقاعد واخیست. په دې موده کې هغه ته بیا د جګړې ډګر ته د تګ لپاره بل فرصت پیدا شو. په 1812 کال کې هغه پریکړه وکړه چې د جنرال فرانسیسکو ملاتړ وکړي چې د وینزویلا د خپلواکۍ لپاره د هسپانوي امپراتوري پر ضد د لاتینی امریکا په ګڼو برخو کې جګړه کوله. هماغه وخت هم مکګریګر چل وکړ او د پوز د کرنل رتبه واخیسته او د خپل لوی پوز سره یې په جګړه کې برخه واخیسته. په 1820 کال کې کله چې د لاتینی امریکا جګړه پای ته ورسېده او مکګریګر کور ته روان و، هغه د خوبونو هیواد وموند، ویزیا چې د جنت ټولې ځانګړتیاوې لرلې. خو ملګرو صبر وکړئ، تر اوسه پورې چې موږ د مکګریګر ټول ژوند ولید هیڅ هم پکې رښتونی نه و. په حقیقت کې هر څه هغه په خپله جوړ کړي و. که هغه جعلي رتبه وه او که د پیسو او واک لپاره واده چې کله ورته اړتیا وه 2 ځل یې وکړ، نو آیا دا ځل هم کم څه و چې مکګریګر یې له خپلو میشتېدونکو او پانګوالو پټ ساتل چې د ده ښکلي هېواد ته روان و؟ هو بالکل. له لندن څخه په ویزیا ته له تګ مخکې ډېرو میشتېدونکو خپلې وروستي پاتې برتانوي پونډونه د مکګریګر له بویزیا پونډ سره بدل کړ چې د هغه هېواد پیسې وې، تر څو د پیوزیا په خپله کرنسي هر څه واخلي او په خوشحالۍ ژوند وکړي. هر څه تیار وو. ټول 4 سفرونه پلان شوي وو چې په هر سفر کې له 100 څخه تر 500 کسانو پورې د بېلابېلو بیړیو په ډولو کې د 100 میاشتو په واټن سره د خپلو خوبونو هېواد ته تګ وکړي. د لومړي بیړۍ سفر د 1822 کال د سپتمبر په میاشت کې پیل شو چې پکې له کوچنیانو څخه نیولې تر زړو کسانو، ښځې او ماشومانو او ډېرې کورنۍ شاملې وې. د دې بیړۍ له وتلو 100 میاشتو وروسته بله بیړۍ کینارزلي کاسل چې له 200 نورو مسافرو ډکه وه د پیوزیا په لور روانه شوه. هر څوک خوشحاله وه او د سفر پر مهال یې د سمندر ښکلا خوند واخیست. خو هغوی نه پوهېده چې دا سفر چې د نوي ژوند پیل یې باله، هغه به د هغوی د ژوند تر ټولو لویه تېروتنه وګرځي. په 1822 کال د نومبر په میاشت کې د لومړۍ بیړۍ کپتان مسافرو ته وویل موږ د پیوزیا ساحل ته رسېدلي یو. له لرې پیوزیا شنه ښکارېده. کله چې بیړۍ ساحل ته ورسېده د دې نوي هېواد د اوسېدونکو هرکلي ته هېڅوک نه و راغلي. دا یوازې یوه تشه بیرانه سیمه وه چې مخې ته لوی ونې او ځنګلونه پراته وه. مسافرو فکر وکړ چې شاید د دې هېواد اوسېدونکي پوځ یا د حکومت کوم چارواکي به لږ وروسته راشي، خو هېڅوک رانغله. اوس هغه دویمه بیړۍ چې له برټانیا څخه د پیوزیا په لور روانه وه هم د دې بیرانه ټاپو ساحل ته ورسېده. دواړو بیړیو مسافر په ساحل کې پرېښودل او بیرته روانې شوې. سلګونه مسافر چې پکې ښځې، ماشومان او ډېر نور کسان شامل وو د پیوزیا د کوم چارواکي د راتګ په تمه کښېناستل. خو د 100 ساعتونو انتظار وروسته دا انتظار نور هم اوږد شو. ټوله ورځ تېره شوه او د شپې مسافرو خیمې ودرولې او د مچیو ساحل په دې ځنګلونو کې یې شپه تېره کړه. خو د ورځې حالت هماغسې و. اوس د دوی پاتې خوراک هم پای ته رسېدلی و. ځینې کسانو د ټاپو شاوخوا ګرځېده تر څو کوم چارواکي یا د خوراک لپاره یو شی پیدا کړي. خو د رسمي هېواد ښار او دایمي کور خبره خو لا پرېږده، هلته حتی یو انسان یا یوه کوټه هم ونه لیده. یوازې ځنګل پر هر لور خپور و. نه کوم سیند و، نه غر، نه هېواد، نه حکومت، نه پلازمینه او نه هم بانکداري نظام و. په لنډه توګه اوس دا ښکلی هېواد پیوزیا یوازې یو ځنګل بلل کېده. هغه خلک چې خپل ټول کورنۍ شتمني یې مګرور ته ورکړې وې او دلته د اوسېدو لپاره راغلي وه، پوه شول چې دوکه ورسره شوې ده. دوی ته داسې هېواد پلورل شوی و چې نه یوازې په نقشه کې نشته بلکې په ټوله نړۍ کې هم شتون نه لري او د هغه هیڅ شی هیڅ معنا نه لري. نه یې کوم پونډونه شته، نه خپله کرنسي. دا یوازې د یو نه موجود هېواد د اقتصاد پر کاغذ جوړ شوی پلان و. اوس فکر وکړئ چې مګرور شاید د نړۍ او د بشریت تر ټولو لوی غلا کړې وه. هغه د لندن خلکو او بانکونو ته داسې یو بشپړ هېواد وپلوره چې هیڅ کله موجود نه و. د همدې امله کله چې د ساحل مسافرو د مګرور دا چل ولید نو ټولو د خپلو ژوند ژغورلو هڅې پیل کړې. دوی د ښکار کولو هڅه وکړه او شاوخوا د مرستې په لټه کې سره ګرځېده. خو د وخت په تېرېدو د دوی حالت ورځ تر بلې خرابېده. نه یې د ښکار لپاره څه پیدا کړل، نه یې کومه مرسته ترلاسه کړه. ورو ورو د مسافرو حالت ډېر خراب شو. خلک د لوږې مړه کېدل، ښځې او ماشومان ناروغه کېدل ځکه چې هیڅ قانون او مقررات نه وو. خلکو له یو بل نه په زور شان اخیسته، یو بل ته یې زیان ورساوه او ان د یو بل ژوند یې اخیسته. حالت دومره خراب شو چې ځینې کسانو د ژوندي پاتې کېدو هیله له لاسه ورکړه. یوازې په 100 اونیو کې د سلګونو کسانو ډله 100 کسانو ته راکمه شوه. پاتې ژوندي کسان یوازې د 100 ورځو لپاره میلمانه وه. دا د دوی وروستی انجام نه و ځکه چې د برټانوي پوځ یوې بیړۍ چې له هغه ځای څخه تېرېده دا خلک یې ولیدل چې په دې ساحل کې د سختو تکالیفو سره مخ دي او حتی د مرستې غوښتلو توان یې نه درلود. وروسته د عقاب د بیړۍ سرتېري هلته کښته شول او د خلکو حالت یې ولیدی. هغوی هم حیران شول. هغوی هڅه وکړه چې ټول وضعیت درک کړي او وروسته یې خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی به یې په وړیا توګه سره بیرته انګلستان ته یوسي، چې همداسې یې وکړل. دې بیړیو ټول خلک له ټاپو څخه وژغورل.
همدارنګه د برتانیا ځواکونو ته امر وشو چې هر مسافر وړونکي بیړۍ چې دې ټاپو ته راځي او د پیویسیا هیواد نوم اخلي باید د دې ځای ته د راتګ لپاره اجازه ورنکړل شي، ځکه چې داسې هیواد هیڅ شتون نه لري او دا یو ډیر لوی ګیم و. کله چې دا امر عملی شو نو هغه دوه نورې بیړۍ چې له انګلستان څخه د پیوسیا هیواد لپاره را روانې وې سمندري ځواکونو ودرولې او بیرته یې واستولې. او لکه څنګه چې تمه کېده کله چې دا خبره د 1823 کال د لندن حکومت ته ورسېده له هغه څخه مخکې مګرور فرانسې ته تښتېدلی و. د ډیرو تاریخ پوهانو په وینا مګرور دا ټول د 1820 کال کې پلان کړی و، ځکه چې کله د هندوراس په خلیج کې د مش مارګي ساحل پر یوه لویه تشه ځمکه سترګې ولګېدې چې یوازې ځنګل پرې خپور و. نو له ځایي باچا جورج سره یې د 100 بوتلونو شرابو په بدل کې د دې ځمکې د سوداګرۍ معامله وکړه او په حیرانونکي ډول باچا هم د مګرور وړاندیز ومنلو. هغه مګرور د دې ځای شهزاده وټاکه. مګرور وروسته لندن ته ورسېدی او د دې ځای په اړه یې داسې خوبونه او داسې کیسې جوړې کړې چې زرګونو کسانو خپل ټول عمرونه پرې وګټل او سلګونو کسانو خپل ژوند پرې وبایله. خو مګرور ته د هیڅ چا ژوند هیڅ ارزښت نه درلود چې دا خبره هم وروسته ثابته شوه، ځکه چې له خپلې تر ټولو سترې غلا وروسته هغه فرانسې ته لاړ او بیا یې خپل خیالي هیواد پلورل پیل کړل. دا ځل د فرانسې ډېر شتمن خلک هم د هغه په دام کې ولوېده او د شاوخوا 3 لکه پونډه هم د فرانسې نه غلا کړه. خو کله چې ناڅاپه په فرانسه کې ډېرو کسانو د داسې هیواد پاسپورټ غوښتنه پیل کړه چې د فرانسې په ریکارډ کې یې نوم نه و، چارواکي هوښیار شول او مګرور یې ونیوه او د پلټنې لپاره یې ور وغوښت. هلته یې ټول پلان بربند شو او هغه د سزا په توګه بندي کړ. په دې ډول مګرور 100 کاله په بند کې پاتې شو، خو د برتانوي حکومت سره د خپلو پیاوړي اړیکو او د تقاعد شوي برتانوي افسر په توګه د لندن حکومت هغه له فرانسې څخه وباسه. اوس شاید ته فکر کوې چې مګرور به په لندن کې د خپلو غلاو سزا لیدلې وي او د هغو کسانو د مرګ او تباهي بدل به یې ورکړی وي. خو نه، ته غلط یې، ځکه چې لندن ته د رسېدو وروسته د هغه ژوند لا هم نور ښه شو. هغه هیڅ ډول سزا ونه لیده، د خپلو اړیکو په زور یې خپل ځان وژغوره، ان هغه شتمني یې وساتله چې د دې غلا له لارې یې ګټلې وه او په داسې آرام ژوند کې مګرور په 1845 کال کې مړ شو. تر مرګه پورې یې هیڅکله د خپلو جرمونو سزا ونه لیدله. برعکس د پوځ د مخکیني سابقې له امله ورته بشپړه پوځي جنازه ورکړل شوه، خو د هغه په ټوله ژوند کې هغه د هغه جرم سزا ونه لیده چې د زرګونو خلکو هیلې یې ماتې کړې وې. د لندن د سټاک مارکیټ د نړېدو سبب شو او ډېرې کورنۍ یې له منځه یوړې. نن د مګرور د دې کیسې یادونه په تاریخ کې موندلی شي، خو د هغو بیچارو خلکو کیسه به هیڅکله پیدا نه کړي چې د مګرور په خاطر یې هر څه له لاسه ورکړه. نو ملګرو، زه غواړم پوه شم چې د نن ورځې له دې ویډیو وروسته تاسو ته څنګه ښکاره شوه. د داسې تاریخ پوهانو موندل او بیا پرې تفصیلي ویډیو جوړول ډېر زحمت غواړي. نو حتما زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له خپلو هغو ملګرو سره یې شیر کړئ چې غواړي کوم نوي هیواد ته لاړ شي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بیا پورې مو الله مل شه.